یو سړی به تاته سپلی جوړوي، بل به تاته چې کوم دی نو کټ جوړوي، بل سړی به چې کوم دی نو زمیندار یا به غنم ګوله پیدا کوي، نو بل سړی چې کوم دی نه به خرڅوي. دا خو کارونه دي، دا خو خیلونه نه دي چې دکانداري فرض کوم چې د دکاندار بچیا یا د شاهیل بچیا. او بل دا چې هنر چې کوم دی، هنر په ځای باندې هغه ته چې کوم دی نو داسې دا ورکول د شاهیل چې کوم کار دی هغه څه کوم نشي نه وسې نشي کولی. بالکل هغه چې بسمره په ټیکنیکلیټي باندې یا څومره سوفیسټیکیټډ څه جوړول یا د شاهیل بلاس نه چې کوم سیس وزي موږ ته یا د چې ماشومانو زمونږ کله ته به شاهیل چې کوم دی نو تمبل راو نو تمبل چې دی نو هغه خو ځان ته چې ته د سرمنې او د یو وړوکي چمبل نه داسې وسیله جوړ کړي یا دومره خوږ اواز وباسي. اگر چې په پښتون سوسایټۍ کې چې کوم دی د هغې په هغه کې خو ټوپک ډېر زیات معتبر دی، خو د موسیقۍ آلات چې کوم دي نه خو منې دي او آرام دي. نو هغه شاهیل چې کوم دی نو یو خو د هغه هنر بدنام کو، او بل چې کوم دی نو پښتون څه چې فرض کړه دا موږ اورو چې موسیقي راځي نو هغه علاقې نه تشدد په هغه علاقه کې پاتې کېدی نشي.